السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به په دې سیټ باندې به تاسو دا ویډیو ښکاري. یقینا ملګرو دا به هم کتلي ډېره زیاته وایرل چې کوم سلمان مردانه د احساس نیوز یو پیج یو چینل چې کوم دی لګیا دی چلی د 14 اګست په حواله باندې د یو بابا سره خبرې کړي دي او کوم چې اګاډۍ والا دوه درې ملګري نور هم دي د هغه پونکي په حواله لاول دا شارټ کلیپس وګورئ. په دې باندې ډېرو ملګرو چې کوم دی د دومره بېعزتي وکړه په کمنټسو کې کنځل او نور داسې خبرې خلکو پې ریاکشن وکړو چې یاره دا کار دی ټیک نه دی. تاسو دا کلیپس وګورئ. نه ناجي صاحب ته راخوا نه ته وکړه نه زما چې څنګه دی ته ولې نه وې زه نه زه پوهېږم تاسو یې ولې نه وخې خیر دی وخې زما ځه وخې ځه دا اوس ګورې دي حاجي صاحب دی خو ډېر بدرنګ اواز و پته نه لري خو په ما خدای شته بدو لګېدو په تاسو بدو نه لګېدو نه مونږ دا پته نه لګي حاجي صاحب د دې پروګرام مقصد مې دا دی چې کوشش کوي دا ینګ ځوانانو له دا شی مه ورکوئ جی د دې استعمال غلط کیږي. صحیح ده جی. د دغه کلیپ په هم کتلی وې ملګرو چې یاره د بابا سره لګیا دی دغه بل ملګري سره لګیا دی کوم دغه پونکی غوندې چې دی د 14 اګست په حواله باندې چې دغه بابا ګاډۍ لګولې دغه دوه درې مزدوران نور دي دغه ملګرو چې کومې ګاډۍ لګولې دي نو دی لګیا دی او ډېر ملګري یاره روپۍ وال ما یک داسې کوم او ستا خور داسې ستا مور داسې نو بهرحال دغه په کار نه ده خو ده له په کار دی چې یاره د یو بابا نه ته داسې تپوس لګې او بهرحال تا له دا اجازه چا درکړې لکه تا مثال به طور ستا سره کارډ نشته زما په شان مثال به واخلو کارډ ستا سره جرنالیزم نشته او د ده نه چې دا تپوس وکړو چې یاره جرنالیزم څه شی دی جرنالیزم څه ته وایي نو دی باله پوه شو نو دی پوه نه دی خو بس مطلب خو د هغه میکر هغه څه دی کله یو پسې کله بل پسې لګیا وي خو هغه کوم انټرویوز چې کوي دی به داسې کوي چې یاره دی خالص په دین باندې پوهه دی یاره دا کار غلط دی او دا داسې نه دی په خپله پکې هغه کار به یا به نه وي بهرحال ملګرو دا ویډیو شیر کړئ چې یاره دی د خپل کار نه خلاص شي او بهرحال زه یم چې یاره په دې بابا پسې دوباره لاړ شي معافي غواړي دته زه دومره نرمه لاړ شم په دغه کمپنۍ پسې دا کومه کارخانه چې د کومه فیکټري چې ده په هغې کې ته دا تپوس کوې دا ولې جوړه هغه ملګري ورسره صحیح خبره کړې دي چې یاره دا زموږ د مزدورۍ څیز دی او دا مونږ چې کوم دی فیکټري نه جوړولې مونږ به یعنې کارخانې وغیره دا چې کوم ځای جوړېږي چې هغې نه جوړولې مونږ به دا نه اخیست بلکل صحیح خبره ورته کړې ده ځکه چې هغې خو بېځانه مزدوري کوي او بله خبره دا چې یاره 14 اګست را روان دی تاسو له پته ده نو بس موج مستی پکې لږه ډېره په کار هم وي خو په اخلاق کې دننه داسې نه چې یاره هوایي ډزې شروع کړي یا داسې بل څه او دا پونکی چې کوم دی نو څه داسې دی کې ناکاره څه داسې څیز نشته نه د دې څه دومره غټ اواز دی نه څوک دومره بېادبه چې یاره یو کس په ناڅاپي روان وي په ښار کې او ته به ورته په غوږ کې دا اواز وکړي خامخا به درته بیا د هغه ریاکشن به صحیح کنځل به کوي بدرت به درته وایي وهل به دې جوړېږي دا خبره مې یو طرف ته ده خو بهرحال که د یو ټیم دپاره داسې خر شي نو مطلب دا دی چې یاره ته چې د بابا نه کوم سوال کړی دی او کوم تپوسونه چې کوي یاره دا څیز غلط دی او زما په نسبت غلط دی او ته یې ولې راخلې دا خو د هغې د مزدورۍ دغه دی او دا تپوس د دې بابا نه وکړو چې یاره ته په دې سپینه ږیره باندې دا ګاډۍ تا لګولې ده ستا بچیان نشته ولې مزدوري کوې څنګه وخت ښه تېرېږي مزدوري په ګاډۍ کې کېږي او دا د 14 اګست په حوالې سره تا دا سامان راوړی دی چې د دې نه پس بیا په ګاډۍ کې نور څه خرڅې دا پوښتنې پکار وي اوس د دې سره ستا څه کار دی چې یاره دا پونکی دې راوړی دی دا کار دې داسې وکړو دا خو غلط څیز دی او غیر اخلاقي څیز دی او دا مختلف قسمه خبرې ټولو ملګرو له خوا څخه چې یاره داسې کسان چې کوم دی دا مه سپورټ کوئ دا په سایډ باندې تاسو دا کمنټسونه دا به تاسو وینئ چې یاره بالکل لکه یو خبره ورته پکې ورشه 13 زره نو سله پاسه کمنټس چې غالبا 40 زره تقابل یا سله پاسه خوشه او په دې کې دته یو روغه خبره نشته څوک وایي دا مایک دی په داسې چلو کوم هغه د چا په خولې باندې نه راځي نو بهرحال ملګرو د خواست چې یاره کمنټس چې کوم دی دا غلط چاته مه کوئ ځکه چې کنځل ورته مه کوئ چاته د مور د خور دا ښه خبره نه خو بهرحال دی په جرنالیزم پوهه نه دی لا تر اوسه نو ده له پکار دی چې یاره یو کال دوه درې چې کوم دی د جرنالیزم سبق ووایي چې یاره جرنالیزم څه دی څنګه به تپوس کوې او د دې دپاره یو کارډ هم وي هغه کارډ چې ستا سره نن سبا انشاءالله داسې وخت را روان دی چې یاره چا سره د جرنالیزم څه کارډ نه و نو زما امید دی چې یاره هغه به چلېږي هم نه به هغه په میډیا کې راځي نه به هغه داسې چا نه انټرویو کولی شي او ټول دغه ټولو خلکو ته ټولو عوامو ته لکه مطلب چې د چا سره کارډ نه ته جرنالیزم نو پکار دی چې یاره هغه انټرویو اخلي هم در سره دا ډېره غټه بدنامي ده ځکه چې دا تا ته د پټک بازار کې کوڅه وایي چې ستا سره کارډ نشته ته څنګه انټرویو کوې نو زه یم چې یاره ستا په خوله به څه پاتې شي ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ خو دله داسې نو پکار تاسو راته ووایي چې دا د ښه کړلي دی بابا سره که